یک سال گذشت. سال پر از وعده‌های خودکفایی، تلاش برای احیای زیرساخت‌ها و شعارهای پیرامون شفافیت، سرمایه‌گذاری و بازسازی اقتصادی. اما امروز مردم افغانستان به جای شعار به دنبال پاسخند. پاسخ به این که آیا اقتصاد افغانستان واقعا از وابستگی نجات یافته؟ پروژه های بزرگی چون مس عینک، تاپی و انتقال آب و برق تا کجا رسیدند؟ آیا فضای مناسب برای سرمایه گذاری و حمایت از سکتور خصوصی فراهم شده؟ و مهمتر از همه، آیا اقتصاد افغانستان در مسیر واقعی خود استاده یا در خم و پیچ وعده ها سرگردان و معلق است؟ موږ به نن شپه د دغو ټولو مسایلو ځوابونه به د اسلامي امارت له ویان ښاغلي مولوي ذبیح الله مجاهد نه وپوښتو. زموږ بحث به له څو موضوعاتو سره تړلی وي: د کورني تولید پراختیا او د وارداتو کمول، د طبیعي زیرمو قانون او د اوبو مدیریت، د فساد ضد مبارزه، د کار زمینې برابرول او د ځوانانو د اقتصادي رول پیاوړي کول، او د افغانستان سیمهییز اقتصادي ځای د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې او نړیوالو بازارونو ته د ورننوتو هڅې. سلامونه او ښې پیرزوینې مې ومنئ. شپه مو په خیر. زه احمد مختار درویشي یم. راسره پات شئ. هیواد پالنې ځانګړې خپرونه له پولیس راډیو یوه صریحه، تحلیلي او مهمه مرکه چې نه یوازې رسمي دریځونه بلکې د ولس هیلې او پوښتنې به هم تر بحث لاندې نیسي. مجاهد صاحب ستړي مه شئ. وخت مو بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. اول زم تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. علیکم السلام. مننه کوم چې موږ ته فرصت برابروي چې خپل ولس او خلکو سره هم کلام یو د دوی پوښتنې ځواب کو، د تشویشونو ځواب کو، د حالاتو نه آگاه کو. ډیره مننه. تیر یو کال کې اسلامي امارت کومې مهمه اقتصادي لاسته راوړنې درلودې او د لاسته راوړنو د هیوادوالو پر ژوند څه اغیز لرلی؟ حامد و مسلین اما بعد واضح وي ټولو ته چې افغانستان چې کله له جګړې نه خلاص او د اشغال نه خلاص او یو اسلامي شرعي حکومت ته پکې زمینه مساعد څه جوړ شي، د ټولو افغانانو هیله او ارمان دا و چې په لومړي قدم کې د اسلامي شریعت قوانین په مملکت کې هغه عملي وي. ځکه د دې هدف لپاره ډېر سترې قرباني ورکړل شوې دي، ډېرې لویې قرباني ورکړل شوې او زموږ ولس ډېر زیات کړی شوی، زیاتې ستومانۍ او جګړې او بدبختۍ لیدلې دي. د همدې هدف لپاره و دا سپېڅلی هدف یو فریضه او یو وجیبه وه. دې ته ورسېدو. الحمدلله اسلامي حاکمیت جوړ شو، شرعي محاکم رامنځته شول، د الله جل جلاله د کتاب الله او سنت رسول الله مطابق او داراز د اسلامي فقه او په دننه کې زموږ په مملکت کې قوانین پلي شول. دا لوی لاسته راوړنه د په دنیا کې د خلکو او افغانانو د سعادت سبب ګرځي، ځکه سالم چاپېریال چې الله جل جلاله کړی ده هغه منځته راځي او هم په آخرت کې به انشاءالله دا لوی سعادت وي د اوس ژوندیو خلکو لپاره چې په افغانستان کې ژوند کوي، ځکه صالح عمل، ښه عمل نسبت بد عمل ته ډېرېږي او خلک ښو ته نیکیو ته تشویق کېږي، زمینه ورته فراهم کېږي، علم او دیني پوهه زیاتېږي، په دیني معلومات زیاتېږي، خلک د الله دین ته رجوع کوي، آخرت ته توجه کوي، آخرت هم ژغورل کېږي نسبت ټولو نورو زمانو. البته دا نږدې زمانې یادوم. بل ډېره مهمه موضوع دا و چې امنیت تامین شي. امنیت ته ډېر مهمه مسله ده. امنیت په افغانستان کې یو ورکه وه چې 15 کاله خلکو په ناامنۍ کې، په جګړو کې، په مشکلاتو کې تېر کړي وو. د امن یوه لویه آرزو وه، د هر افغان هیله وه. دې ته ورسېدو، امنیت تامین شو. الحمدلله د افغانستان امنیتي ځواکونه او امنیتي ارګانونه هغه وتوانېدل چې د هېواد د ټولې خاورې، د ټولې جغرافیې، د ټول ملت اوسېدونکو د سر ځان مال هغه محافظت وکړي او که خدای مکړه څوک د چا مال سر ته زیان رسېږي هغه سره حساب کتاب وکړي او کشف کړي شرعي قانون ته او محاکمه ته. دا یو لوی سعادت. بل ډېر لوی خبره دا وه چې دې کې فرصت مهیا شو چې افغانستان یو مستقل دریځ ولري په مختلفو مسایلو کې، هم داخلي پرېکړو تصامیمو کې، هم په بهرني بودونو کې. متاسفانه ځینې وختونه داسې اوس افغانستان حکومت به درلود او واک به یې ظاهرا چلاو، خو واک به د نورو له خلکو نه یا د مجبوریت په اساس یا به د
د لا وجه چې د باندې تمویل ول د نظامونو یا دا اوس په لوی لاس د بهرنوي جاسوسان دلته حاکمان سیو وختره د بهرنوي اجنډا په افغانستان کې عملي کړي. افغانستان استقلالیت او خپلواکي په واقعي معنا نه درلوده. نو اوس افغانان مستقل دي، خپلواک دي، چې دا هم افغانستان ته ډېر لوی ارزښت او افغانان ته ارزښت، بل هر ملت ته خپلواکي ډېر مهم ارزښت. په افغانان دا ارزښت ډېر قرباني ورکړي. افغانستان اوس نظام او حکومت لري چې ټولې پالیسیانې په خپل واک او اختیار کې دي، مستقل ده، په هم په بهرني پالیسي هم په درني پالیسي کې هم په خپل کړنو اقداماتو کې څوک مخه نشي نیوي، څوک تن نشي نه کوي، څوک فشار نشي راوړی، څوک شي نشي تعمیلوي. دا یو لوی سعادت. او پنځمه موضوع دا ده چې افغانستان فرصت پیدا کړ د دې لپاره چې د اړنګ هیواد چې کلونه جګړو ځپلې ویجاړ شوی وو، د دې د آبادی لپاره مټ راونغاړي. خپل افغاني ظرفیتونه، افغاني منابع، افغاني امکانات د خپل هیواد د آبادی لپاره په کار واچول شي. دې ته کوټلي ګامونه واخیستل سول په تیرو 4 کلونو کې، ان شاء الله وروسته موږ تفصیل سره بیان وکړو. ډېر لوی اقدامات تر سره شول چې کلونه افغانانو انتظار کړی وي. هغه یا خوب او خیال معلومېده، هغه برنامه د پلي کېدو په حال کې دي او اوس هم کار پر روان ده او الحمدلله په ښه ډول باندې تطبیق شوي دي. لا هم کوشش روان ده چې تطبیق شي ان شاء الله. هیله مند یو. مجاهد صاحب، افغانستان په کومو برخو کې ځان بساینه ته رسېدلی او که په دې برخه کې ارقام وینو خبر به بیخي مستنده راشي؟ بلې دا د ځان بساینې یو مسله دا د افغانانو هیڅ رسېدې ته ورسېږي. خو یو شی موږ تاسو باید پوه شو، په نن دنیا کې نړۍ ډېر زیات تړاوونه سره لري. په بشپړ ډول هېڅ هېواد هم بیخي په ځان باندې متکي نه ده او نشي کولی، ځکه د انساني ټولنه داسې جوړه ده ضرورتونو سره تړاو لري یو له بل سره. تجارت، راکړه ورکړه، راشه درشه، روابط، نور مختلف بعدونه لري چې یو هېواد په ځان باندې بشپړ او 100% نشي متکي کېدلی. یو شی که ته ټول هم دلته تولید کې جوړې کې وی لري، بیا هم د هغه بازار موندنې ته ضرورت لري، د هغه اړیکو ضرورت لري، په بل چا باندې پلور ته ضرورت لري. یو بل شی بیا بیرته داسې شی چې هغه تا ته امکانات نه وي یا ګران پرې وځي، تا ته په تاوان کې وځي چې خپل هېواد کې جو کې له بهر نه راتګ اسانه وي. نو دغسې وي. خو په ډېرو مواردو کې یو هېواد چې ځان بسیا وي، خود کفایت ولري، دا مهمه مسله ده. اوس افغانستان د خود کفایي په لور باندې ګامونه اخیستي دي. د تجارتي توکو یا د تولیدي توکو حدوداً د 100 نه ډېر موارد داسې شته د افغانستان په هغه کې خود کفایي شوی ده او یا نږدې د خود کفایي ده. د 100 مواردو نه موږ ډېر داسې شیان لرو په تولیدي برخه کې، په صنعتي برخه کې، چې افغانستان په هغه کې خود کفایي ته یا خود کفایي شوی ده او یا ورته نږدې ده. دا خپله یو لوی خبره ده. خو په عموم کې هغه حد چې موږ له د باندې نه واردات کم کو او صادرات مو ډیر وي، هغه حد بیا مثبت حد ده، خو هغه ته موږ لا وخت لرو. ځکه هغه پروژې لوی برنامې په افغانستان کې د تطبیق او جوړېدو په حال کې دي، هغه لا په ابتدا کې دي یا نیمه کې دي، یعنی رسېدلې نه دي سرته. او د پروژې ټولې داسې دي چې هغه د عمر له لحاظ یو پړاو لري چې باید ځینې 15 کاله ونیسي، ځینې 10 کاله ونیسي، ځینې 2 کاله ونیسي، داسې پړاوونه یې پاتې. نو دغه وخت ورته پکار دی چې موږ هغه مرحلې ته رسېږو چې زموږ دغه زیربنایي پروژې هغه خپل حد مثلا د اوبو مهار او کنټرول یو لوی هدف ده. د هغه د بشپړ کنټرول لپاره موږ یو اوږده زمانه په لار کې لرو. په دې معنی چې موږ هغه ظرفیت چې بندونه جوړوي په خپل امکاناتو باندې او هغه مشینري چې موږ ته ضرورت ده په دې برخه کې، هغه امکانات اقتصادي ضرورت دي، هغه لا تر اوسه پورې موږ ترلاسه نه دي. البته کوشش روان دي چې موږ ولرو، خو لا تر تکمیل شوي نه دي. دغسې په زراعتي برخه کې افغانستان یو ډېر لوی زراعت لري او د زراعت په لحاظ تقریبا 90% په زراعت متکي هېواد ده. خو د زراعت دپاره بېرته د اوبو کنټرول ضروري ده، همداسې د وچکالۍ له منځه تګ ضروري ده، بل د اوبو کنټرول او میکانیزه کېدل د زراعت دا ضروري دي. معاصر زراعت باندې ځان پوه کېدل او له هغه نه استفاده ضروري ده. دا هم یو پړاو لري چې څو کلو کې به موږ دې ته رسېږو. بل صنعت او هغه تولیدات چې افغانستان یې لري اوس الحمدلله ډېر شوي دي. له پخوا نه زموږ صنعت په څو برابره ډېر شوی او تقویه شوی د امکانات ورته برابر شوي دي، خو کافي نه دي، ځکه افغانستان په ډېرو برخو کې لا هم نور هېوادو باندې تکیه، یعنې واردات له صادراتو نه ډېر دي. دا به هلته موږ بیا خود کفایي ته ځو چې موږ صادرات ډېر کو، واردات هم کم وي او هغه مرحلې ته انشاءالله ځو. خو دغه د رشد او د نمو هغه عمر دا تقاضا کوي چې موږ اوس لږ لا پاتې یو
عمر باید تایید کړو. حدودا زه فکر کوم 10 تر 15 کلو به موږ به د سیمه مرحله ته رسیدو چې موږ به هر څه د اقتصادي پلوه په ځان ته ډیر وي او له باندې واردات ان شاء الله کمی د په صورت کې چې الله جل جلاله نظام په خپل حال وساتي مستحکم وي او ولسمو د ټکټ متوجي سي وطن آبادی اهمیت ورکړي او دغه زموږ تجارو ملي پانګوال ورونه او د خپل هیواد آبادی په اولویت کې په نظر کې ونیسي او نور هغه موانع چې خدای مکه د باندې نکله کله ځنی ناسالم اړخونه متوجه کوي دغه محفوظ او هغه هدف ته ورسیږو ان شاء الله زه فکر کوم پراتو برسه و هدف ته رسیږو ان شاء الله. هیله‌مند یم. آقای مجاهد، در بخش انرژی چه اقدامات عملی برای کاهش وابستگی به واردات برق صورت گرفته و آیا افغانستان در آستانه تولید مستقل انرژی قرار دارد یا هنوز 100% متکی به واردات است؟ نه خیر، ما در مورد برق هم تلاش زیاد کرده ما میکنیم که در ظرفیت‌های داخلی قوه و نیرو پیدا شود تا افغانستان در آینده متکی به برق از بیرون نباشد. برای فعلا ما یک حد از برق را حدوداً 30% تا 40% شاید از امکانات داخلی خود از بندا داریم ولی کافی نیست. یعنی 60% حدوداً 60% برق ما از کشورهای چهارگانه همسایه وارد میشه. از ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان ما برق وارد میکنیم و سالانه حدوداً بیشتر از 400 میلیون ما مصرف برق بیرونی داریم. این حالت باید تغییر بخوره به خاطر از این تلاش‌های نهایی شروع شده و چند روز پیش ما دیدین که هموطن بسیار معزز ما جناب میرویس عزیزی صاحب و در توسط شرکت خود یک قرارداد را با وزارت انرژی و آب امضا کردن که در 10 سال آینده حدوداً 10,000 مگاوات برق در افغانستان تولید میشه که 4,000 آن در خدمت عامه می باشه و 6,000 مگاوات آن باز به خدمت صنعت قرار میگیره که یک تحول بسیار بزرگ در افغانستان میاره. به نظر من شاید افغانستان از لحاظ برق خودکفا شه و به می عهد و دوم کنترل آب و بندای آب که بسته میشه، برنامه‌های کنترل آب که حال در افغانستان زیر کار است و تحت کار جدی قرار داره. این بنده اگر سر کار شوه و تولیدات برقی شروع شوه ما کاملا متکی به خود میشیم از لحاظ برق. حتی ما برق اضافه خواهد داشتیم و صادر خواهد کردیم انشالله. انرژی برای هر مملکت از لحاظ اقتصادی بسیار مهم است و این پدیده مهم انشالله افغانستان خواهد تانست که به تصاحب آن خود برسانه و ما از ظرفیت‌هایی که داریم استفاده بکنیم. انرژی برق بادی و همچنان سولری هم یکی از دستاوردهای عصر کنونی است که برق بسیار پاک و برق بسیار غیر مضر و خوب داره و از این ظرفیت‌ها هم استفاده میشه. هم در پلان جناب عزیزی صاحب هستن و هم در پلان حکومت که از برنامه‌های برق‌های سولر و برق بادی استفاده شود و بندهای آب هم قسمی که لازم است در تمام جا بسته شود و ما تولیدات برق داشته باشیم که دیگر برق را از ذات خود به او طرف صادر بکنیم به بیرون و این هدف. بله دقیقاً. آقای مجاهد، امی پروژه 10,000 مگاوات به نظر شما اگر به می مورد یک کمی دیگر هم بپردازیم به چقدر درمان خواهد شد؟ به نظر من کارشناسای فنی خوب میدانن ولی در حدودی که ما هم از آنها تا به حال شنیدیم شاید افغانستان را از لحاظ برق خودکفا بسازه. برق زیاد برق است. افغانستان از لحاظ نفوس یک کشور پرنفوس نیست. ما حدوداً محاسبات مختلف را که تخمین میکنیم حدود 40 میلیون نفوس داریم و اگر بیره ما 4 نفر به یک خانواده تقسیم کنیم حدود 10 میلیون خانه داریم، یعنی نیازمندی برق عام. این زیاد نیست نسبت به ظرفیت‌هایی که ما داریم یا نسبت به همین خود پروژه جناب عزیز صاحب شروع میشه یا هم خود یک برق بسیار وافر و زیاد است. انشالله که کاملا افغانستان از لحاظ برق خودکفا خواهد بود در سال‌های آینده ولی تلاش پای همه حکومت و مردم و به خصوص و برادرای سرمایه‌دار ما رو میخواد که باید تلاش پای هم داشته باشیم و مایوس نشیم و همچنان فرصت و ظرفیت‌ها را ازش نشیم. بله، با سرمایه‌گذاران پرداختن سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عمل چه دستاوردهایی داشته؟ آیا امنیت سیاسی و حقوقی کافی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران فراهم شده یا نه؟
بله، افغانستان دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی سرمایه گذاری است. وزارت تجارت بخش جلب سرمایه گذاری را دارد. ریاست جلب سرمایه گذاری بسیار تلاش کرده و میکنه که سرمایه از بیرون جذب شود به افغانستان و همچنین سرمایه داخلی هم در چرخش قرار بگیره. به 4 سال امارات اسلامی افغانستان از تلاش‌های مختلفی استفاده کرده که هم اقتصاد داخلی را به چرخش بیاره و هم سرمایه بیرونی را جذب بکنه. در بعد داخلی تمام سرمایه که ما داشتیم از طرف معاونت اقتصادی ریاست الوزراء با در چارچوب کمیسیون اقتصادی که شب و روز در تلاش است تا با هموطنای ما، سرمایه گذارای ما، با اتاقهای تجارت و همچنان صنعتکارای ما همکار باشه، هم نوا باشه، مشوره های آنها را داشته باشه، نظراتشان بیگیره و حمایتشان جذب بکنه به خاطر سرمایه گذاری در کشور که این کار بسیار نتیجه خوبی داده. ما تنها در هرات زمانی که فتح شد حدوداً 200 فابریکه داشتیم، ولی او تعداد حالا به 600 فابریکه رسیده و 200 دیگر هم زیر کار است، بخاطر که حدود 800 فابریکه میشه. یک سرمایه بسیار وافر است که در داخل سرمایه گذاری شده. همچنان در بخش‌های دیگر هم حکومت تانسته که سرمایه جذب بکنه، برای سرمایه گذار زمین توزیع شود و پارک‌های صنعتی ایجاد شود و همچنان زمین توزیع سهولت ایجاد شود، در بخش برقشان رسیدگی صورت بگیره. همچنان به جذب سرمایه از بیرون هم تلاش شده. بله. ما از کشورهای مختلف سرمایه‌گذارا رو داریم که در افغانستان سرمایه‌گذاری کردن یا در حالت سرمایه‌گذاری هستن، شرایط برشان سهولت شده و همچنان دیگر هم در چارچوب کمیسیون اقتصادی سهولت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان زیر نظر است که بعد از تکمیل آن پروسه به نظر من سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد و افغانستان ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری داره، از او جمله در بخش معادن، در بخش زراعت، در بخش بازسازی، در بخش برق و انرژی، در بخش‌های دیگری که مربوط به زندگی مردم است. انشالله که سرمایه‌گذاری خوبتر، بهتر و وافرتر خواهد شد و افغانستان شرایط سرمایه‌گذاری خوب را داره. از همه قدر امنیت برای سرمایه‌گذار بسیار مهم است. افغانستان دارای امنیت است و همچنان تسهیل کاری به خاطر سرمایه‌گذارا که در صدد همین هستیم که تسهیلات ایجاد شود، تغییرات قوانین به و سهولت‌های مد نظر گرفته شده انشالله. و همچنان صداقت و اخلاص مسئولین در این بخش رول بسیار مهم داره که آنها پای منافع ملی باشن، با پای استحکام نظام اقتصادی کشور باشن، تلاش بکنن، شب و روز وقت را ضایع نکنن و چقدر که توان و امکانات ادارات اقتصادی و سکتوری است از او استفاده مثبت و خوب شود. پس امیدوار هستم انشالله که سرمایه‌گذاری زیاد خواهد شد و خودش به اقتصاد افغانستان کمک میکنه، به کاهش بیکاری کمک میکنه، به اشتغال زایی کمک میکنه، به آبادی وطن و کشور کمک میکنه و پیشرفت افغانستان را در زمین خود داره. دقیقاً. مجاهد صاحب بل اړخ ته به راسو د هېواد له قانونو راایستل کېدونکي توکي د نړیوال اعتبار په کومه سطحه کې ارزوئ او آیا دا قراردادونه روښانه دي او عواید چیرې مصرفیږي؟ بله، د افغانستان معادن داسې یو لویه سرمایه ده چې نسلونه دپاره د اقتصادي سرچینه ده. خو د دې معادنو د اکتشاف، د دې معادنو د تنظیم او په دې برخه کې د سرمایه‌ګذارۍ فني شکل باندې د استخراج پروسې ټولې ډېرې مهمې دي. زموږ لپاره اولویت دا چې افغانستان منافع ډېر مهم دي، د افغانستان د خلکو ګټې. موږ باید د معادن په داسې ډول باندې استخراج کوو چې هغه د هېواد ملي ګټې په نظر کې ورسره ونیول. په تېر کې هم دغه ځینې معادن تر کتل لاندې اوس هم وي، خو کله کله ځینې ستونزې هم لرو. موږ د معادنو په استخراج کې پرمختللي وسایل نه لرو، ټکنالوژي نه لرو، هغه اقتصاد نه لرو چې اکتشاف برخه کې سهولتونه ایجاد کړي، د استخراج برخه کې ډېر ښه سهولتونه. اوس د دې لپاره کار روان دی چې موږ دغه مرحلې ته ځان ورسوو. اوس ځینې معادن تر کار لاندې دي، ځینې معادن د استخراج په حال کې دي. د هغوی د شفافیت لپاره ډېر کار شوی ده. هغه سرمایه چې له دې معادنو جمع کېږي هغه په بشپړ شفافیت سره د هېواد ملي بودیجې ته ځي او جمع کېږي په مالیه وزارت کې په ډېر شفافیت سره. او په دې برخه کې هم خلکو ته کار پیدا شوی ده. ډېری کار خلک اوس هېوادوال لکونه هېوادوال په معادنو کې په کار اخته دي، مصروف دي.
او د دې لارې نه یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. ورسره حکومت هم د دې لارې نه مالیات لري او همداراز ښه فروشات لري. خو دا کافي نه ده. افغانستان د ډک معدنونه د دې لپاره څو ګامونه ډېر مهم دي چې امارت له ځان په نظر کې لري. اول داسې استخراجات ټول فني او دقیق وي. دوم داسې هغه وسایل چې د معاصر اکتشاف او معاصر استخراج لپاره اړین دي دغه وسایل ته موږ ځان ورسو او یا داسې شرکتونه وغداره کړو چې سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې وکړي چې هغه په ډېر پرمختللي حد کې چې د سرمایه د معادنو ضایعات پکې بیخي صفر ته نږدې وي داسې استخراجات وکړي. او بل دا چې د دې معادنو نه چې ګټه لاسته راځي هغه باید ولس ته مخامخ ورسېږي او نظام ته ورسېږي. د نظام پایې ټینګ او د نظام اقتصادي برخه تمویل کې بشپړه دا مهمه ده. دا ټول باندې کار روان ده. شفافیت اصل ده. موږ په شفافیت باندې باور لرو. مخصوصا معادنو برخه کې تر اوسه هم شفافیت راځوي د لدی استوه مشاله ستومه د معادنو په غټیږي څو استخراجات زیاتیږي. موږ د شفافیت کچه هم لوړیږي او فنیتوب هم لوړیږي. همداراز په ستاندرد او معیاري شکل باندې استفاده زمینه مساعد. افغانستان د سیمایي اقتصادي همکارۍ په برخه کې کومې عملی لاسته راوړنې لري؟ مثلا که موږ تاسو ورته وګورو ټاپي پروژه یا چین او افغانستان اقتصادي دهلیز یا ایران او پاکستان له لوري صادرات او واردات وضعیت تاسو دا څنګه ارزوئ؟ بلې ظرفیتونه ډېر دي. افغانستان ما تاسو چې ډېر په داسې هېواد داسې ډېر زیات اقتصادي منابع او ظرفیتونه لري. خو د دې لپاره کار ته ضرورت ده. کار او اخلاص د مسؤلینو تعهد. اوس موږ دوه درې شی لرو. امنیت د دې لپاره مهم دی لرو. بل د دې لپاره یو تعهد په مشرتابه کې او په کارمندانو په مسؤلینو کې کلک تعهد موجود ده. او بل د خلکو او ژمنتیا د دې پروژو د دې لوی برنامو د تکمیل او تمویل لپاره هغه هم ان شاء الله موږ لرو. نو افغانستان د ټول نه به ښه استفاده وکړي چې موږ په لوی پروژې په منفعت باندې او تبدیلی شي او د افغانستان په وزر بناو باندې تبدیلی شي او د افغانستان د خلکو د آینده د جوړېدو لپاره یو ډیر ښه ظرفیت او ښه امکانات دي چې ښه ګټه ځنې واخلي. بله. یک بود دیگر هم مد نظر بگیریم. در سال گذشته آقای مجاهد سیاست دولت در برابر سکتور خصوصی چگونه بوده و آیا فضای لازم برای فعالیت آزاد، رقابتی و مثلا سالم فراهم شده یا هنوز هم موانع وجود داره؟ ما در بخش‌های مختلف سهولت‌های را ایجاد کرده ایم و همچنان به خاطر سکتور خصوصی توجه زیاد صورت گرفته. ما قبلا یادآوری کردم که معاونت اقتصادی ریاست الوزراء در چارچوب کمیسیون اقتصادی زیاد تلاش کرده که با همکاری با سکتور خصوصی تمام بخش‌های اقتصادی کشور در تحرک در بیاره و از امکانات دولتی هم در این بخش استفاده میشه. ولی کافی نیست به نظر ما. بعضی از اقدامات دیگری هم نیاز است. اول اقدامات در بخش قوانین در افغانستان طبعا بعضی قوانین بوده که بسیار مرتبط به زمانهای قبل است و یا قوانین بوده که از لحاظ فنی زمان آن گذشته باید تسهیل سازی شود. پروسه قانون بسیار یعنی پروسیجری اداریش خسته کننده است و تا قانع کننده نیست. امارات اسلامی افغانستان در ضمن کمیسیون اقتصادی تلاش نهایی داره تا در این بخشا قوانین را تسهیل بکنه به مردم سهولت ایجاد شود. دوم کارهایی که مرتبط به سکتور خصوصی میشه یا به موضوعات اقتصادی باید در یک اداره با در شفافیت کامل از استفاده از دیجیتالیزیشن و پیشرفت‌های معاصر استفاده صورت بگیرد تا ما بتانیم که سکتور خصوصی را با آسانی مصرف کار بسازیم و همچنان سکتور خصوصی حمایت شود. سکتور خصوصی توقفات مختلف با بانه‌های مختلف نداشته باشه، قوانین برش آسان باشه و آنها زمینه خوبی خدمت و کار خود را داشته باشند. هنوز در زیر کار است قوانین و انشاءالله در آینده ها ما این مشکلات تا حد زیاد حل میکنیم. ولی تعهد کلی در مسئولین وجود داره که به خاطر سکتور خصوصی اهمیت میتن و حمایت آنها را دارن انشاءالله. امیدوار هستیم. یک معضله دیگری که همیشه ما شما برایش سرگردان بودیم مبارزه با فساد اقتصادی که
یکی از انتظارات اساسی مردم و سرمایه‌گذاران است. چه اصلاحات ساختاری و اجرایی در این راستا صورت گرفته و نتایج قابل لمسشان کدام هستند؟ بله، شما اگر دقیقا موضوعات فساد اقتصادی را در دنیا هم مطالعه کنین، به گونه‌های مختلف در این بخشا فساد وجود داشته میباشه. اما اجتماع انسانی همچنان ساخته شده موضوعات مالی و فساد خود داره. با کلی ریشه‌کن شدنش ممکن نیست در جای هم. ولی افغانستان در این بخشا گام‌های بسیار خوب و قاطع را برداشته. اول فساد در هر گونه فساد که علیه آن مبارزه بسیار جدی از لحاظ فکری وجود دارد. از لحاظ فکری تمام مسئولین جدی متوجه هستند که فساد به هر گونه آن که باشه او باید محو شود، جلوش گرفته شود و کنترل شود. بله. دوم، سکتور استخباراتی یا بخش استخبارات باید در این موضوع زیاد دخیل باشه و زیاد متوجه باشه تا فساد به هیچ نوع در میدانات سکتوری و بخصوص بخش‌های اقتصادی وجود نداشته باشه. چون فساد ریشه‌کن شود ما مقدار جامعه صاف و پاک را داشته می باشیم و پیشرفت را لمس نکنیم. در این بخش هم گام‌های بسیار قاطع برداشته شده. اگر کدام بخش یا کدام کسی مشبوه هم به فساد اقتصادی بوده، زود با آنها تعامل صورت گرفته و زود آنها یا گرفتار شدن یا جلوشان گرفته شده یا تنبیه شدن. به هر صورت اقدامات لازم صورت گرفته که ما باید در افغانستان و ظرفیت‌هایی که ما داریم خوشباوری باید بکنیم که حدود 80% ما جلوی فساد را گرفتیم. با 20% دیگر هم جدیت وجود دارد تا جلوگیری صورت بگیره. ولی بازم ما یادآوری میکنم که به گونه کلی فساد را در یک جامعه محو کردن ممکن نیست، چون اجتماع بشری از این ناحیه همیشه متاثر بوده و گاهی وقت زیاد و کم میشه. ولی نظام با قاطعیت در امهای فساد و هر گونه فسادی که باشه در امهای آن استاد است، جدی است و قاطع است انشالله. مجاهد صاحب، د اوبو د مدیریت او ستراتیژیکو سرچینو کارولو لپاره اسلامي امارت څه پلانونه لري؟ او آیا د اوبو د مدیریت لپاره کومه خاصه عمومي تګلاره شته که نه؟ مخکې مو د برېښنا په برخه کې ورته څه ناڅه یادونه وکړه، خو دغه برخه کې به ورباندې مفصلا وغږیږو. وبلې د افغانستان د اوبو مهار خو ډېر یو لوی هدف ده او زموږ زیاتې اوبه دي چې اوس هم د یو خوا بل خوا بهیږي، موږ سمه ګټه نه ځینې اخلو. اوبو نه په زراعتي برخه کې سمه استفاده کیږي او نه هم د بندونو د جوړېدو دپاره بشپړ کار ځینې اخیستل شوی. په مختلفو برخو کې په مختلفو ولایاتو کې موږ ډېر ښه ظرفیتونه د اوبو د ذخیرې، د اوبو د کنټرول، د اوبو د بیرته په میکانیزه شکل استفادې ظرفیتونه لرو. خو استفاده لا نه دي ځینې شي. هغه وجه بیرته دا ده چې افغانستان بیخي نوپایه ده، نوې په پښو درېدونکی ده او امکانات په دې برخه کې محدود دي او د پی هم وچکالۍ هم څو کاله تېرې شوي دي او لا هم شته. متاسفانه دا هم د اوبو په زیرمو په ټیټېدو کمښت کې اثر غورځوي. نو خو امارت بیا هم د خپلو سکتورونو له لارې نه دې ستونزې ته متوجه ده. دا اوس مختلف ځایو کې بندونه تر کار لاندې دي، ځینې بندونه بشپړ شوي دي، ځینې نه دي چې بشپړ شي. د هغو په بشپړېدو سره به اوبو خپله مهار شي او لوی دښتې به د اوبو تر لاندې راشي. دغسې لوی لوی کانالونه تر کار لاندې دي چې انشاءالله په تکمیل سره ډېر لوی ځمکې د اوبو لاندې راشي او د اوبو نه به سالمه استفاده وشي په هېواد کې. داسې نور ډېر ظرفیتونه د بندونو د جوړېدو دپاره لرو. خو دې برخه کې بېرته کمښت د اقتصاد تاثیر غورځولی شي، تر اوسه موږ د بند په جوړېدو باندې په نوي ځایونو کې د احساس نه یو توانېدلي، بلکې دې ته آمادګي روانه ده چې نوي بندونه موږ ایجاد کړو، جوړ کړو. دې نه به هم د برېښنا استفاده کېږي، هم به د اوبو کنټرول په اسانۍ سره وسکولی. په دې برخه کې جدیت موجود ده، کار موجود ده، خو دا یوه څو کلیزه پروسه ده، زر نشي تکمیلېدی. باید کال انتظار لا ورته وکړو چې موږ صحت ته ورسېږو چې اوبو تر ډېره حده مهار کړو. بالکل همدغسې ده. بل اړخ اسلامي امارت د بیکارۍ، فقر او د ځوانانو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کوم مالي او اقتصادي پلانونه لري او که لري پر کومه بریده تطبیق شوي دي؟ بلې د افغانستان اسلامي امارت د بیکارۍ د ټولو انواعو سره مبارزه کوي. باید زموږ ځوانان هم په کار وي، زموږ ښځینه هم په مشهور توګه په کار ولویږي، زموږ مشران هم په حد زیاتي توان لري کار ولري.
د بیکاری ستونزه نن سبا په نړۍ کې یو ستونزه ده، تنه په افغانستان کې نه، موږ نږدې په همسایه هیوادونو کې ستونزه ده، په غربي هیوادونو کې ډېر پرمختللی اقتصاد لري، هم بیکاری او سرخوږی د خلکو ته جوړ کړي. افغانستان چې 40 کال 45 کال جنگ تیر کړی، چې بنا نه لري، داخلي تولید نه درلود، یا په ټیټه کچه کې و، دغه سي د بیکاری کچم په کې ډیره زیاته و. خو د اسلامي امارت په راتګ سره کله چې موږ لوی پروژې شروع کړې، د خپل د بیکاری د کمی لپاره ګامونه دي. د کفاره پروژه کې زرګونه خلک په کار اخته کیږي. د قانون په برخه کې استخراجات شروع شو، لا هم توسعه پیدا کړي. د خپل د بیکاری د کچې ټیټېدو لپاره یو لوی ګام ده. دغه رنګ چې لوی بندونه جوړیږي، لوی کانالونه تر کار لاندې دي، د خپل د بیکاری په ټیټېدو کې رول لري. خو د بیکاری د بشپړ امحا لپاره تر اوسه موږ حتی نه رسیدلی. دا اوس مهاجر لې باندې هواد راځي، دوی هم ځوانان دي او ضرورتونه توانایي لري، باید کار ورته پیدا شي. د بیکاری د کچې ټیټېدو لپاره موږ ټول امکانات کارو. بیا هم راځم دې ته چې اقتصادي کمیسیون تیر کال د بیکاری د محو لپاره پیشنهادات درلودل. د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی لخوا هغه پیشنهادات ومنل شول چې د بیکاری د کچې ټیټېدو لپاره ډېرې ښې برنامې تر لاس لاندې دي. اوس هغه د تقنین په حالت کې د قوانینو تر عملونه ورته جوړیږي، او ځینې به کېدای شي په نږدې راتلونکي کې د اعلان حتم برابر شي. چې هلته به د مځکو توزیع وي د مختلفو برخو کې، خصوصا خصوصي سکتور ته د ډېرو امکاناتو برابرول وي، چې هغو سره ډېره بیکاري ټیټېږي. ځکه موږ هره فابریکه که جوړوو، په هغه کې سلګونه کسان په کار غورځي. دا اوس هم بیکاري کچه له پخوا نه ټیټه شوې ده، خو لا هم باید بسنه ونه سي، لا هم ګامونه واخیستل سي، خصوصا خوندو د اقتصادي ودې لپاره د خزینه او د تجارت طاق جوړ شو. زرګونه ښځې د دې نه مستفیده شوي دي. د کاریابۍ په برخه کې، تجارت په برخه کې، صنایعو لاسي صنایعو په برخه کې کار ورته ایجاد شوی دی. نور هم تلاش کېږي چې د دوی هغه ژوند سطح لوړه شي. دغسې په لویو په ټولو ځایونو کې، البته زراعت وزارت چوکاټ کې د فارمونو د جوړېدو لپاره حدودا 1,80,000 جریبه مځکه په ټول هېواد کې د زراعت وزارت اختیار کې ورکړل شوه چې دوی باید د فارمونو لپاره دا توزیع کړي. دا فارمونه د مالدارۍ فارمونه کېدلی شي، د چرګو فارمونه کېدلی شي، د ماهیانو روزنې فارمونه کېدلی شي، د مچیو د روزنې فارمونه کېدلی شي. مخامخ کورنیو باندې مثبت اثر غورځي، په دې کې ښځینه او نارینه په کار اخته کېدلی شي. نور امکانات هم انشاءالله په کار غورځوو چې ورو ورو د هم ټولو هیوادوالو لپاره کار پیدا شي، اقتصاد وده وکړي. خو دا بیا هم راځم دې ته، دا یو پروسه ده، پیل شوی ده، د پای پورې باید انتظار ورته وکړو. اني نتیجه موږ په لاس کې نه لرو، خو وضعیت ښه شوی ده. له ابتدا نه د 4 کاله کې وضعیت موږ د بیکارۍ یعنې حد ټیټ کړی ده، او ډېر حده پورې خلکو ته کار ایجاد شوی. مجاهد صاحب، یوه پوښتنه او آخري پوښتنه به همدغه وي چې موږ او تاسو دغه ټولې اقتصادي کړنې یوه خبرې سره تړلې دي، هغه د رسمیت پیژندنې خبرې دي، چې خامخا که دغه کار وشي نو موږ او تاسو د اقتصاد په برخه کې هم یو نوی خوځښت رامنځته کېږي. دغه خبرې او دغه کارونه چیرته رسېدلي دي؟ بله، هغه خو د بهرنۍ پالیسي موضوع ده. په افغانستان کې بعد د تحولاتو نه د افغانستان اسلامي امارت تلاش کړی چې له ټولو هېوادونو سره خپلې اړیکې عادي او ښې کړي او ویرغوي، له سره تنظیم کړي، او له ډېرو اړخونو سره دا اوس موږ په ډېر ښه حد کې د اړیکو یو. له ټولو همسایه هېوادونو سره اړیکې ښې دي او دروازې زموږ په مخ خلاصې دي. تجارت روان ده، راکړه ورکړه روان ده، ډیپلوماتیکې نمایندګۍ لرو، په سیاسي لحاظ باندې اړیکې لرو. دا انشاءالله یو لوی پرمختګ ده. د سیمه ییزو هېوادونو سره زموږ اړیکې په ښه حد کې دي، خصوصا د لویو هېوادونو سره په سیمه کې اقتصادي جهتونو سره لکه چین او روسیه، دوی سره اړیکې په ښه مثبت فاز کې روانې دي. ورسره د اسلامي هېوادونو سره زموږ اړیکې د اخوت په چوکاټ کې تنظیم شوي دي، جوړې دي، ښه په مخ روانې دي، او لا هم تلاش کېږي. او د ځینو غربي هېوادونو نورو سره په افغانستان کې وخت په جګړه کې داخل او په اشغال کې رول درلود، هغوی طبعا تر اوسه پورې عادي حال ته نه دي راغلي، خو زموږ له خوا نه معنی نشته. هغو ته موږ بلنه ورکوي چې موږ د ټولو سره ښې اړیکې غواړو. افغانستان داسې یو هېواد جوړول غواړو چې د هېواد په ضد باندې نه وي، او بل دا وي چې افغانستان محراق د منافع د هېوادونو وي، د وصل نقطه وي، او متوازن سیاست ولري، هېڅ جهت سره بدي او دښمني ونه لري او نه لرو نه ضرورت وي. نو ځکه افغانستان انشاءالله چې په خپل اړخ کې په دې برخه کې ډېر پرمختګ کړی او ښه پالیسي یې نیولې ده. خو بیا ځینې پالیسیانې دوه اړخیزه وي، یو اړخ نه تامینېږي.
دا تر نور هیوادونو پورې مال څوک ته کوم ضرورتونه لري. ځینې هیوادونه تر عمومي فشار لاندې دي، سیاسي فشار د دنیا او د مقتدرو جهاتونو هغه وجه نه اعلان به نه کړي د رسمیت پیژندنې او تعامل له مقصد رسمي ده. او ځینې هیوادونه بیا چې په جنگ کې دلته داخل وغوي دي پروسه عادي حالت نه راغلي، پالیسیاني تغییر ته ضرورت لري او څنګه اقناع ته ضرورت لري او څنګه نور هم وخت غواړي. په افغانستان خپل اړخ مشکل نه لري. ډیره زیاته مننه مجاهد صاحب چې خبرونه کې موږ سره مال شوي او د افغانستان د یو کلان اقتصادي مزل په اړه مو معلومات موږ سره شریک کړل. مننه له تاسو نه مو ورته چې موږ سره موصله وکړه او ممکن د اوریدونکو نوم چې موږ سره موصله وکړه او امید لرو چې راتلونکي کې لا ډېر پرمختګونه ولرو. بیا باندې ان شاء الله که وختونه کې شبي او خشبه درته غواړو. ډیره زیاته مننه کو مولوي ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارات ویان و چې خبرونه کې موږ سره عمل شوی وو او د افغانستان د اقتصادي او کلان مزل په اړه موږ سره معلومات شریک کړل. تر بلې ځانګړې هیواد پالنې خبرونه چې بیا هم ستاسو درنو زو تازري ګو تر هغه په پاک را بسپارم پاک الله مو مالچا خو وختونه ولري خېچا. پولیس د ټولنې خدمتګار